ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راوړم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د جنرال سمیع سادات کوو. د 215 میوند کلو اردو قومندان سمیع سادات ویلي طالبان غواړي تاسې ته دوکه درکړي او ستاسې اولادونه د الله تعالی د نظام خلاف وکاروي. دوی غواړي خپل ښار، خپل کور او خپل وطن ویجاړ کړي. دوی ویلي خپل اولادونه د طالبانو لیکو ته مه پرېږدئ. طالبان له دې تنکیو ځوانانو د خپلو شومو موخو لپاره کار اخلي چې ان مړي هم بیرته کورنیو ته نه تسلیموي. دوستم مارشال عبدالرشید دوستم له یو شمېر ځواکونو سره مزار شریف ته ورسېد. حکومتي سرچینې وایي چې سر له سببه د هېواد په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. فضل احمد مانوي د افغانستان د عدلیې وزیر فضل احمد مانوي وایي افغان ماشومان د اسلامي درسونو په بهانه د تروریستي زده کړو لپاره پاکستان ته انتقالیږي. هغه زیاته کړې چې دغه ماشومان ډېری د 14 یا 14 کلونو په شاوخوا کې عمر لري او د افغانستان له لرې پرتو ولسوالیو څخه یو شمېر کسان انتقالوي. کمانډو ملي دفاع وزارت وایي چې 600 تنه افسران، بریدملان او سرتیري په پرمختللو کمانډوي زده کړو بوخت دي او ډېر ژر به د مبارزې ډګر ته چمتو شي. یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د 2021 زېږدیز کال له پیل تر دې دمه په دغه هېواد کې 1500 ماشومان وژل شوي دي. عمران خان ویلي فشارونو ته نه تسلیمیږو، په هیڅ حالت کې هم د طالبانو خلاف پوځي اقدام نه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي پاکستان کې د طالبانو پر وړاندې د پوځي اقدام نه کولو په اړه واحد دریځ نیول شوی او دوی طالبان نشي خفه کولی. محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي افغانستان واحد هېواد دی او د چا پلار یې نشي نیولی. راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د نړۍ په مشرانو غږ کړی. د ویلي د نړۍ مشرانو موږ په کړکېچ کې مه پرېږدئ، د افغانانو وژنه او د افغانستان ورانول ودروئ. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ستاسو په اړه د راتلونکو لویو بخښنو خدای مسپارم. د الله په امان.